الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا صدق الله العظيم. الله وی ومن اظلم وسوق ډیر سخت په کفر کې او سوق ډیر غټ ظالم دی ممن د هغه چانه ذکر چې پند ورکړی شي ذکر چې نصیحت وته وکړی شي به آیات ربه د الله په آیاتونو چې هغه د رب دی فاعرض ان د مخوړی عنها دا غینه ونسیا او د هیر کی ما هغه قدمت چې لګلی دي وړاندې یدا هو د دوه لاسونو ان بشک مونږه جعلنا غرزولم د علی قلوبهم د دې پزلونو باندې اکنتن پردی موږ ګرځولي دي علی قلوبهم دې پزړونو باندې اکنتن پردی اند دي يفقهوه چې دی پوه شي په دې باندې اي يفقهوه چې دی پوه نشي په دې باندې وفي اذانهم او د دې په غوګونو کې وقرن درنواله دي وفي اذانهم د دې په غوګونو کې وقرن کونواله دي درنواله کونواله وان تدعوهم کدا خلق تر او بلی اے پیغمبر او ان تدعوهم کته داخل کرو بل ال الهدى هدایت طرف ته فلن يهتدوا نو دی پس ملار ناراضي اذن پدای وخت کې ابدا هیڅ چره وربک واسترب الغفور ډیر زیات بخون کې دي ذو الرحمت او رحمت والده لو يؤاخذهم کچرته الله داخل نیولې بما په سبب د هغه ګناهونو کا سبوت دي کړي لاجل نو ضرب پر اوسته لهم پدی باندې العذاب عذاب تادیب کړه وې د دې په عذاب باندې لاجل لهم العذاب تادیب کړه وې دې په عذاب بلکې لهم د دې خلکو لپاره موعد یو وخت عذاب دی لې یجدو دی به انمومي من دونه داغینه بغیر مو الی زید پناه وتلک القرى او دغه خاریو والدی دغه کل والدی اهلکناهم چې موږ هلاک کړل لما هر کله ظلمو چې ظلم کو وجالنا موږ وګرځو او وجالنا موږ ګرځول او لمهلکهم د دې د هلاکت لپاره یا د دې د هلاکولو لپاره موعده مقرر وخت نیټه مخکې آیتونو مبارکو کې الله فرمایل چې وکانه الانسان اکثر شیء جدلا دا انسان د ډیر زیات جګړمار دی جګړالو دی ډیر زیات جګړه کې روغه خبره مته پیش کې خدای یو ذهن جوړ شي بس داغي مطابق بیا چلیږي او که هر څومره روغه خبري خدای بیا نه مني او دا خپل غلطي د پاره بیا د سلار ګوري او غلط دلایل او لفاظي کوي د دې د پاره چې دا حق خبره دا په دباو کی او دا راپورته نشي څه چلو شو موږ به وبو شو ټیم ځای نشي ویری ګډ دا بندو ما دا بلګېدلی که بجلی لاړه شي رڼا خو به کوي که ښه نن الله جل شانونه یعنی آیتونو مبارکو کې فرمایي چې څوک داسې قسمه جګړې کوي دا څونه غټ ظالمي دا په کفر کې کم حد ته رسېدلی دا په باطل کې او په غلطه کې کم ځای ته رسېدلی نو اصل کې مخکې د دې انسان هغه طبیعت ذکر کوم چې غلط طبیعت غلط سوچو د دا غلطې جګړې اوس د هغې نه پس کمې غلطې نتیجې به روځي د هغې تذکره کوي الله جل شانو اول د عیبونه ذکر کوي چې دکې عیبونه دي دا د سزا په طور الله جل شانو ذکر کوي او دویم به الله جل شانو د دې لپاره تذکره وکړي چې دا کم خلک کم داسې ماغي له عذاب ورکړی دی چې مخکې مې داسې کړي نو وروسته اوس نشم کولی ولې نشم دا به الله جل شانو د دې تذکره به کوي او دا به وایي چې دا اوسه پورې مې له عذاب ولې نه دی ورکړی نو دا به پکې منځ کې وایي چې ډېر مهربان یم ځکه وداسه نه یم داسې به نو څه وایي الله ومن اظلم او څوک ډېر غټ ظالم دی ومن اظلم او څوک ډېر زیات سخت دی په کفر کې یو مفسر معنی کړی ډېر ښکلی ومن اظلم څوک اشد فی کفره څوک ډېر کلک دی په خپل کفر ممن د هغه چانه ذکر بآیات ربه چې هغه ته د الله آیتونه وړاندې شي د الله په آیتونو ورته نصیحت وکړی شي فاعرض عنها نه دی د هغې نه مخ واړی او نسي ما قدمت یداه او کمې خبرې چې د لاسونو وړاندې کړي هغې هېرې کړي نو دا ړومبۍ خبره ده چې الله وایي چې دا سړی ډېر غټ ظالم چې دا چلونه کوي چې په باطله جګړې کې او د باطله دپاره دلایل ګوري غلط دلایل ګوري
دا یو خبر. دویمه خبر چې کله داسې سړي ته روغې خبرې پیش شي او د هغې دلایل ورته پیش شي، نو دا د الله جل شانو آیتونه دي، د الله جل شانو تعلیمات دي چې دا ورته پیش شي، نو فاعرض عنها، دی فورا د هغې نه مخ واړه، فورا د هغې نه مخ واړئ. دا معنا چې دی په هغې ایمان نه راوړي او انکار ترې وکړي. څه ترې وکړي؟ انکار ترې وکړي. بیا څه چل کېږي؟ ونسي ما قدمت یداه، او د ده لاسونو چې څه وړاندې کړي دی هغې هیر کړي، دی هغه هیر کړي. دې څه مطلب؟ د دې مطلب دا دی چې یو انسان ته کله روغه خبره پیش شي، نو بیا پکار ده چې د نه مخکې که څه خطاګانې شوي د هغې ګناهونو معافي وغواړي، څه ګناهونه او خطاګانې کړي د هغې معافي وغواړي او هغه روغه خبره تسلیم کړي. نو دا دونه ظالمان دي، مخکې هم غلط کارونه کړي دي، اوس بیا پسې یو بل غلط کار وکړو، اوس هم توبه نه وباسي. نو ونسي ما قدمت یده، د ده مخکیني اعمال چې د لاسونو د ده څه کړه دي که نه، نو هغه د هیر کړه د خپل ځان نه. پکار خو داوه مناسبه داوه چې د توبه ایستې وی د خپلو هغې ګناهونو نه، یا اوس انکار کړی د قرآن مجید نه، پکار چې به اوس توبه ایستې وی، خو دنه د خپل قرآن د انکار هم هیر شو او د ده نه مخکیني ګناهونه هم هیر شو. مطلب دا دی توبې ته توجه نه کړه. نو دونه غټ ظالم دی چې د الله د کتاب نه انکار هم کو، ورپسې هغه انکار بیا هیر هم کو مکمل، چې دې څه حیثیت نشته سره. نو ونسي، او د هیر کو ما هغه څه قدمت چې وکړه یداه دواړو لاسونو، انا جعلنا علی قلوبهم اکنه. دا اوس الله جل شانه وایي ما د دې خلکو په زړونو باندې پردې راښکلي، پرده مې پیدا کړې دي په زړونو باندې. نو د دې پردې د دې نقصان دا دی چې ان یفقهوه، دي په قرآن مجید باندې نه پوهېږي، وفي آذانهم وقرا، او د دې په غوږونو کې څه دي، د دې په غوږونو کې درنوالی دی، دا کاڼه دي. یو خبره ده چې الله جل شانه د دې په زړونو باندې پردې راښکلې، د دې غوږونه یې کاڼه کړه، او بیا وایي دي قرآن نه اوري او په قرآن ایمان نه راوړي. نو ذهن ته خبر راځي چې په دې کې د انسان څه ګناه شوه. په پردم په الله راښکله یوه خبره، او غوږونه یې موله درانه کړه، نو د بنده ګناه څه شوه؟ دا عجز خو مجبوره شو، مجبور محض دی. الله جل شانو بیا وروسته سزا ولې ورکوي او دونه سخت الفاظ داسې انسان دپاره ولې ذکر کوي؟ نه، داسې نه ده. اصل کې الله جل شانو د دې نه مخکې هم ډېره لویه فلسفه ذکر کړه. الله جل شانو وایي چې دته ما آیتونه مبارکه پیش کړو، دته مې صحیح خبرې پیش کړې، او دی بار بار د هغې د ټکراولو دپاره، یوه د هغې د غورځولو دپاره، د هغې د ښویولو دپاره مختلف غلط دلایل پیش کوي. څه پیش کوي؟ بار بار ورته هدایت پیش کی او بار بار دی هغه غورځي او کفر علي. نو د هغه کفر نتیجه الله وایي ما دا راویسته د هر یو کار چې ته یو کار کې څه نتیجه خو به راوځي که نه، او د نتیجې مالک څوک دی؟ الله. نه پوهېږئ؟ زه مثال در کوم. دلته یو اور دی لګېدلی دی، ښه درون اور دی، او دې طرف ته ښه ښکلی مزېدار شی دی، د انسان د راحت او د آرام ځای دی، ښه ښکلی بلډینګ دی او ښه ښکلی ځای دی. اوس یو انسان دی، هغه ته بار بار دا وایي چې د اور لمه ورځه، د اور لمه ورځه، د اور لمه ورځه، او هغه طرف ته لاړ شي د اور د تپش نه او د ګرمایش نه او د نقصان نه بچي، او دی بیا هم وایي چې نه هغې ځای کې هېڅ فایده نشته، ضروري خو دا نه ده چې دا اور به خامخا سوځول کوي. او بیا دویمه خبره ده چې ضروري خو نه ده چې اور خو سوځول کوي، خو ضروري خو نه ده چې ما وسېځي. نو دا اوس هغه دلایل پیش کومه که نه چې دا د بېوقوفانه دلایل دي، که نه داسې نه ده. اوس چې زه ځمه هلته اور ته وردانګمه، دا اور به ما سوځوي که به نه سوځوي؟ نو دا اور دا سوځول دا زه چې اوس سوځولم دا نتیجه ده. دا نتیجه ولې راووته؟ دا اور زه ولې اوس سوځولم؟ ځکه د مخکې نه ما ته ډېرې خبرې شوي وي چې دا اور خطرناک څیز دی او دا به دې اوس سوځوي، خو زه بیا هم په دغه جهالت باندې قایم وم چې ما وایي چې نه ضروري خو نه چې اور دې سوځولو کي، او بیا دا خو ضروري نه ده چې اور سوځول کوي نو ما به سېځي خامخا. نو دې سره ووته، د دې نتیجه دا راووته چې زه دغې اور سوځولم. اوس په دې اور کې دا اثر چا پیدا کړی دی؟ الله پیدا کړی. نو ته اوس داسې ویلی شي چې دا انسان دې اور ته ور ټوپ کړه او دا چا وسوځول؟ الله وسوځو، دا د الله جل شانو څو زیاتی ورسره وکړو؟ داسې ویلی شي؟ نه شي ویلی. نو دې انسانانو ته مخکې نه دلایل الله جل شانو پیش کړه، خو دی وایي نه زه دا نه منم، داسې ضروري خو نه ده چې داسې دې وشي، ضروري خو نه ده چې داسې دې وشي، ضروري خو نه ده چې الله عذاب راشي. کوم دی عذاب راولي؟ نشته. نو اوس چې دی دا کار کوي نو دې څه نتیجه به راوځي که نه؟ نو نتیجې مالک څوک دی؟ الله جل شانو. دا الله جل شانو اول هغه دلایل ذکر کوي او د هغې نه پس وایي چې نتیجه دا راووته. نو وایي چې دا ډېر غټ ظالم دی چې ما ورته دونه غټ دلایل پیش کړو بیا هم ته انکار وکړو، د هغې نه مخ واړو، ایمان یې پرې رانهوړو، انکار یې وکړو. نو دې نتیجه دا ده چې الله جل شانو فرمایي چې اوس د دې د زړونو د کفر سره او د غلطو دلایلو سره دونه عادت شوي دي چې گویا په دې باندې یو پرده الله راښکلې ده او اوس دا حق خبره نه تسلیموي. اسانه شوه. د دې د وجې نه دا نتیجه راغلې، د دې د کرتوت د وجې دې په زړه پرده راغلې، خو چونکې مالک د هغې پردې څوک و؟ الله جل شانو. نسبت الله چاته وکړو؟ خپل ځان ته وکړو.
نو سوی الله جل شانه چې ان جعلنا بشک مونږ وګرځو علی قلوبهم د دې زلون باندې مونږ وګرځولې دې پزلون باندې اکنتن پردې کنه ستوي پردې ته اکنه جمع ده پردې د دې پزلون باندې وګرځ او فی اذانهم وقرا او دې په غوګونو کې ما کونواله واچو انګ دې څه کړه خو نو کنه نه دې پزلون باندې پرده وا دا خبره خو نه وا ابو جهل قران نه اوریدو ابو جهل په قران مجید نه پویدو خو یو مانوي پرده پاغه باندې راغلی و چې د قران مجید د فائدې خبره هغه وګرځولې او داغه خلاف هغه خبره واغست چې هغه نقصان وو نفع او د نقصان مالک خو بیا الله جل شانو دی نو دا وی چې نقصان او تذکر ورسېدو چې د لاس او اعمالو د لاس سیو اعمالو خو دا نقصان چې ورسېدو دغه اصل نقصان مالک شو کو الله جل شانو خبره اوس اسانه شو دا اعتراض بستا ذهن کې اوس نه راځي چې الله جل شانو سره دا چلو اسانه ده کنه دغه خبره به الله جل شانو په خو انداز کې ذکر کوي نه ان بشک مونږه جاننا غرزو علی قلوبهم غرزو علی قلوبهم دی فزلون باندې اکنه فردی دا نتیجه ذکر کوي نتیجه بیا ان يفقهوه بیا دا پردو نقصان دا او يفقهو چې د قران د فقاهت نه محروم شو د قران مجید اصل پوی او د قران مجید اصل مهارت خدای چې تاسو فائدہ درک کنه دا څنګه دا الکه ته د گاډو مصری او تا د گاډو مصری توپ از دکړې ده او اوس په گاډي کې کار نشي کولای د گاډي مصری توپ دې زده کړې ده خو په گاډي کې کار نشي کولای نو تاسو څوک مصری وای ته زه رنګ ساز یم ما د رنګ ساز سره 50 کاله کار کړی دی او بیا هم په رنګ سازه کوی غنه نشي کولای نو تاسو څوک رنګ ساز وای الکه یو سړی وای چې ما زما په شان دی یو نیمه میاش ما گاډي چلولې سو یو نیمه میاش او چاره ته بازار کې گاډي چلنه یار نشي ما ته څوک ډرایور وای نو یار ډرایور چاته وای یا گاډي چلولې نو الله جل شانو فرمای چې دې پزلونو باندې پرده رااله دې پردې نقصان دا دی چې دوی په قران نه پوي نو ولې ابو جهل په قران پویدو ولید ابن مغیره پویدو ولې رانغه د ابو جهل قال چې دا خود سي کلام ما واردو چې ان له لحلاوه په دې ډېر خوګواله دی وان عليه للطلاء ډېر قیمتي بیانو وان اعلاه لمثمر برټوله میوه ده وان اسفله لمغدق ډېر مضبوطی جړلی وانه ليال ولا يولى عليه دې د پاسه بل چوت کلام نشته چې ولید ابن مغیره ویلو ابو جهل ته عزت هم گمراه شوی ناغه وینا زه ایمان نه راوړم واپس شو نو دومره په قران مجید باندې پویدل چې دومره په قران مجید باندې عجم نه پوي خو اصل پوی د عجم نصیب شوا او دغه خبيث مخلوق د ولید ابن مغیره او د ابو جهل غوندګ الله محروم کړه ولې ځکه د اغي پوی اغي له فائدہ ورنکړه او زمونږ پوی موږ له فائدہ راکړه نه پته ولګي چې یو سړی دی هغه عالم دی خو په خپل علم عمل نشته او خپل آخرت او دنیا په نشي خسته کولای دا عالم نشي ویلې نه پوهیږي په دې باندې یو سړی وای ما مفتی کورس کړی دی خو چا مسله نشي حل کولای ته مفتی وای ته مفتی نه وای دا څه مسله الله جل شانو فرمایي دې پزلونو باندې ما پردې راخلي او دا غي نقصان بیا دا يفقهوه الله يفقهوه دې په قران مجید باندې پوه نشي مطلب دا دی چې هغه پوه نصیب نشو چې دې ته فائدې نو په قران مجید پویدل ظاهر خداو د دې غوګونو مو ظاهر خداو د دې زړونو مو ظاهر خداو چې دې په پویدلم ټولې ظاهري خبرې روحاني او باطینی خبرې هغه باندې الله جل شانو سره راخلي وا پردې پر راخلي او دې دغه فائدونه او دغه حکمتونه داغه الله جل شانو دغه منفعتونه الله محروم دا څه مثلا وفي اذانهم وقرا ودي په غوګونو کې سره درنواله دا خبرم اسانه وان تدعوهم نداونه چې الله جل شانو داسې مجبور کړو نه الله نه مجبور کړو خو دې په ګندګۍ کې دونه عادت شي دي چې خپل لاس او عقل دونه خطرناک چې اوس دقه جوړه شو خبر اسانه وان تدعوهم الى الهدى وان تدعوهم او که چرته پیغمبر ته اوس دی را بلې الى الهدى هدایت طرف تفلی يهتدوا اذن ابد دی بچرته د هدایت په لار رانشي ځکه الله جل شانو نتیجه دې نصیب کړی دا نتیجه دا چې قران مجید هغه اصلیت او د قران مجید حقیقت د دې زلون ته نه کوزيږي او نه دي غوګونو ته هغه حقایق کوزيږي دې څه فائدې نشته بالکل زنګ راغې اوس په نس شو هغه به فائدې شو ختم شو لاړه تباہ او برباد هغه زنګ بیا دونه یخت رسیدلې چې هغه کې سنه کې ته اوس منه هغه چې یخ پورې زنګ لاړ شي اب ته ډیرو مګي څه فائدې شته دې څه فائدې نشته سرسری زنګي بس الله جل شانو فرمای چې سرسری زنګي خو د قران مجید یو هوا په تیر شي بس زنګ منګ به ختم کړي او سرسری زنګ نه دی ډیر یخت کو شوی دی چې د کفر د پاره او د باطل لپاره اوس دلایل پیش کړي دا انتهایی د گمراهه وفي اذانهم وقرا ودي په وګونو کې وقرن شه درنواله دي کونواله دي وان تدهم الى الهدى کدي تروبه له هدایت طرف ته فلن يهتدوا دي په سملار نشي ځن په دای وخت کې ابدا هیڅ چرته هم دي سملار رانه شي ځکه دي ځلا الله په پرده کې پټ کړي اوس وربک الغفور ذو الرحمه وربک واسترب الغفور ډیر زیات بخون کې ذو الرحمه او ډیر زیات رحمت والد خبر ادا چلیږي چې دا دونه خطرناک مخلوق ته دونه خبيثه مخلوق ته الله جل شانو دي ته سوي ولنه
الله جل شانو وایي دوه وجې دي. څو وجې بیانوي؟ دوه وجې. یو دا چې زه ډېر زیات بخښونکی مهربان یم، زه ډېر زیات بخښونکی مهربان یم. نو څه خلک به په دې کې هغه انتها ته رسي، په هغې به عذاب راځي ختم به شي. خو څه خلک داسې دي چې په دې کې به توبه وباسي